چې موبایل په لاس کې ویډیو مه کوه وایي نه کې غلی سه کښېنه چپ سه دا ملایان د سړي زمن نه دي ښه بیخي دا ویډیوګانې د خیر ټولې ورکې سولې خو خدای نه بندوای سې نو خو ټولې نو بدیله مقابله کول پکار دي نن زمانه کې دی دستي دې طور فکر سي چې ناروا ده مه کوه د الله په خاطر اوس نه بندېږي دا عکسونه هم لا اجتهادي دي د دې مسلې اتفاق د امت مسلمون له لاسه وځي راتلونکي کې نو څه کول پکار دي اوس باید مونږ څه وکړو چې ځوان نسل د مونږ له چا نه ونوځي څه وکړو باید کول یې دا د طالبانو ما چې څومره فکر کړی د دنیا هوښیارو خلکو هم په دې باندې فکر کړی ده که خبر دا د ټلیفون بندیږي نه باید مونږ بدیله مقابله وکړو مسلمانان راجیګ سو مثلا دا مونږ درس وایو دا چې تنه تاسې واوري که په زرګونو انسانان یې واوري چې په زرګونو انسانان یې واوري نو هلته به په یوټوب کې په فیسبوک کې په ټویټر کې ټول اجتماعي شبکاتو کې به دغه موبایل کې اوس شر ډیر ده شر لیدلو اوریدل دواړه ډیر ده خو که تاسې ټول ملګري سئ ټول افغانان دغه ذهنیت باندې پوه سي چې ګوره که دا ځای له شر نه ډک سو بیا یې نسي کنټرولولی بیا د تا له ودې نه وځي بیا د تا په ضد استعمالیږي بیا د اسلام په خلاف باندې کار کوي ځکه نن دې کې ټول شیان د شر دي ته داسې بدیله مقابله وکړه چې اوریدونکي شیان دلته او لیدونکي شیان دا ټول څوک مقابله وکړه بدیله دا دومره ډیر کا دا ویډیوګانې دا صوتیانې لیدونکي اوریدونکي دومره ډیر کا چې شر مغلوب وګرځېږي خیر څوک سي بیا به دا او که ته وایې چې پې بندوه مې دا د نیکم نسي کولی دا راسره ومنه هېڅ امکان نه لري دا څوک نسي درسره منلی نو بدیله مقابله کول پکار دي نن زمانه کې دی دستي دې طور فکر سي چې ناروا ده مه کوه د الله په خاطر اوس نه بندېږي دا عکسونه هم لا اجتهادي